Hello friends, welcome to Tech Bright US YouTube channel. نن مو یو ځل بیا فرش سنټنس نوی سنټنس یې راوړی دی ستاسو لپاره چې ډېرې ګټورې او ډېرې استعمالیدونکې او نوی سنټنس دی. نو خدای دې وکړي چې دا زده کړئ او استعمال یې کړئ او ګټه ترې واخلئ. نو راځو سنټنس شروع کوو. پارټ سنټنس مثلا تاسو یو چاته وایئ چې کله چې ته خوشحاله وې زه هم خوشحاله وم. کله چې ته خوشحاله وې زه هم خوشحاله وم. دا وګورئ دا جمله بیخي زیاته استعمالیږي. موږ په خپل ورځني ژوند کې بیخي زیاته استعمالوو. نو داسې چې په انګلیسۍ کې وایې نو هغې لپاره موږ یو سنټنس لرو چې داسې به وایو Whenever you are happy, I am also happy. Whenever you are happy, I am also happy. کله چې ته خوشحاله وې زه هم خوشحاله یم یا زه هم خوشحاله وم. Whenever you are happy, کله چې ته خوشحاله وې I am also happy. زه هم خوشحاله وم. Whenever معنا کله چې you ته are happy happy معنا خوشحال. I am also happy. زه هم خوشحال یم یا زه هم خوشحال وم. Also همداشان یا هم happy خوشحال. او بیا چې یو بل سنټنس ده چې مثلا یو چاته وایي چې کله چې ته ځې بیا ما ویښ کړه. مثلا ملګری در سره وده وي حجره کې نو ورته وایي چې کله چې ته سهار ځې نو بیا ما ویښ کړه. نو هغې لپاره به داسې وایو چې Whenever you are go then wake me up. Whenever you go then wake me up. کله چې ته ځې بیا ما ویښ کړه. Let's go to sentence number 3. مثلا یو چاته وایي چې زه نه پوهیږم چې ته خوشحاله یې که خفه یې. زه نه پوهیږم چې ته خوشحاله یې که خفه یې. په انګلیسۍ کې به داسې وایي چې I don't know whether you are happy or sad. I don't know whether you are happy or sad. زه نه پوهیږم چې ته خوشحاله یې که خفه یې. Sentence number 4. هغه له دوهم واده څخه نه ده خوشحاله. هغه له دوهم واده څخه نه ده خوشحاله. داسې چې په انګلیسۍ کې وایي نو داسې به وایي چې He is not happy from his second marriage. He is not happy from his second marriage. Second دوهم ته وایي marriage واده ته وایي. Sentence number 5. زه به وروسته خبرې وکړم. داسې چې په انګلیسۍ کې وایي چې زه به وروسته خبرې وکړم نو داسې به وایي چې I will talk to later. I will talk to later. زه به وروسته خبرې وکړم. زه will به talk خبرې کول to later وروسته. I will talk to later. زه به وروسته خبرې وکړم. Sentence number 6. تاسو یو چاته وایئ چې ما وختي مه ویښوه. ما وختي مه ویښوه. په انګلیسۍ کې به داسې وایي چې Don't wake me up early. Don't wake me up early. ما وختي مه ویښوه. Early وختي. Sentence number 7. تاسو داسې وایئ په انګلیسۍ کې چې سر له اوسه تیار یم. مثلا یو څوک درته وایي چې بیا تیار شه یو ځای ته ځي یا هم یو دنده یا وظیفه وي نو ته ورته وایي چې سر له اوسه تیار یم. په انګلیسۍ کې به داسې وایي چې I am ready from now. I am ready from now. زه سر له اوسه تیار یم. نو دا سنټنس همدې ځای پورې بس دی. Please subscribe our YouTube channel. And if you like this video, please like and comment on this video. Thank you so much. Goodbye.